السلام علیکم ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله واوسئ. نن ورځ مو بیا تاسو ته یوه نوې او ګټوره ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې خوښه مو شي. د کوروالي کولو وروسته دا کار حتما وکړئ ترڅو ډېر وخت ځوان پاتې شئ. عامه توګه ویل کېږي چې د کوروالي کولو وروسته د نارینه نفر 0.5% کمزوري له منځه ځي. که چېرته نارینه د کوروالي کولو وروسته کوم خاص څیز استعمال نه کړي نو دا کمزوري مخ په زیاتېدو کېږي چې بیا حتی د 35 کلنۍ یا 40 کلنۍ کې نارینه په مکمل توګه کمزوری کېږي او د خپلې میرمنې قابل هم نه وي. نو لازمه ده چې دا ټکي باید په پام کې ونیول شي. خجورې یا خرما که 4 دانې هم وي کار کوي او ستاسې طاقت د پخوا شان کوي. کوروالي څخه وروسته د کوچو 2 قاشوغې غوړ په شیدو کې ګډ کړل شي وڅښل شي. د کوروالي کولو باید 2 قاشوغې شات یا عسل وخوړل شي. باید کوښښ وکړل شي چې د ډوډۍ خوراک نه پس زر کوروالي ونه شي. باید 3 ساعته فاصله ولري او کله هم په وږي نس کوروالي مه کوئ، ځکه که 5 یا 6 دفعې داسې وکړئ نو همیشه به له کوروالي ضعیف شئ. ګرانو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او که لا مو هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ. ورسره په څنګ کې د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په اړه خبر اوسئ. ستاسو د لا روغتیا په هیله تر بیا د الله په امان.